سلامونه لیدونکو، ستړي مشې د غازي امان الله خان مقبرې ته راغلي یو. غازي امان الله خان نو په 1919 میلادي کال د انګریزانو څخه افغانستان ته خپلواکي اخیستې. تاسو ټول په دې پوهیږئ چې غازي امان الله خان نو د ټولو افغانانو ملي اتل دی. د هغه مقبره به په تاسو ګورو په خیر سره. د تاسو مو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پاتې شئ او راسره تنګ نه شئ. کاکا جان ستړي مشئ. خبر څه جوړې په خیر خیر او ښه یاست انشاءالله. ښه شکر دی. کاکا جانه نو تاسې له کوم ځای څخه راغلي؟ زه د کابل ولایت نه راغلی یم. صرف اورېدلي وو چې غازي امان الله خان دغسې غازي وو، دغسې داسې افغانستان یې ازاد کړی و. بیا ومې غوښته چې راسم نږدې د مرقب نه یوه لیدنه وکړم، یوه دعا ورته وکړم. نو دعا مې ورته وکړه، اوس نو راووتم بیرون. خیر او خاص د همدې لپاره راغلی وي که نه نور کارونه دي؟ خاص د همدې لپاره راغلی یم، خاص د غازي لپاره، مرقب د لیدو لپاره چې یوه د نږدې نه ووینم او یوه دعا ورته وکړم. ښه کورم ودان. نو غازي امان الله خان نو هیوادوالو ته هم پته ده چې افغانستان لپاره ازادي اخیستې وه، نو اتل دی د ټولو. هیوادوالو ته مو څه پیغام دی؟ هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې درست د امان الله خان په شان باندې باید وطن پرست اوسېږي او د افغانستان د خاورې نه دفاع وکړي. همدغسې چې ده کړې وه، ازادي یې اخیستې وه، باید دا څوک اوس فعلا لپاره په افغانستان کې ژوند کوي او دوی هم همدغسې په شان د غازي امان الله خان اوسېږي. او دعا ورته کوم چې خدای تعالی همدغسې دوی ته شجاعت ورکړي چې همدغسې افغانستان په ازادي کې برخه واخلي. امین امین. نو تاسې خو په خپل هم فکر کوم تر 75 کالو پورې لې خو د خپلو پلرونو یا نیکونو څخه مو د غازي امان الله خان په اړه کومې کیسې اورېدلي؟ خو همدا قصې وې اورېدلې وې چې دغسې، خو هغه خو بیا طولاني خبرې دي، هغه بیا نشي کېدی. او عمر مې زما یو 28 کاله دی. نو کور هم ودان چې مرکه مو راسه وکړه وخت تاسې همچنان داسې کور دې وداني او درست وطنوالو ته مې د خپله سلام وړاندې کوم. روغتیا یې غواړم، د خدای نه کامیابي یې غواړم. خیر اوسې عزت. لیدونکو دغلته له یو بل ورور سره هم مرکه لرو. دا نو د غازي امان الله خان مقبرې ته دا هم راغلی دی. دا به په لومړیو کې تاسو ته خپل نوم در واخلي، دې سره به هم په خیر مرکه کوو. ستاسې نوم څه دی؟ اسدالله نوم دی، د کونړ ولایت. او اوس چېرته اوسېږي؟ همدلته اوسېږي؟ کونړ نه راغلی؟ اوس هلته زده چې زمونږ کورونه باډر سره دي، نو جنګونه دغه شوي دي، راغلي دغلته اوسېږي. ښه ډېر ښه کوئ. خدای دې وکړي چې ستاسې په سیمه کې امن شي، سوله شي. نو دغلته مو غازي امان الله خان مقبره وکته؟ هو کتل یم. ده بس دغه نور کتونکي م راځي، ورخی وي همدلته هره ورځ ودرېږي. نو اول ځل مو که نه؟ نه ډېر وخت وشو، 5 کاله وشي دغلته بس راځو، دلته کارونه کوو، پکوړې یا چپس خرڅوو، د آیسکریم خرڅوو، یعنې کار روزګار هم کوې دلته؟ هو. سمه ده. نو زه له تا یو پوښتنه لرم سیده. غازي امان الله خان له چا څخه په څوم کال کې افغانستان ته ازادي واخیسته؟ د امریکا څخه. امریکا څخه که انګریزانو څخه؟ انګریزانو څخه. په څوم کال کې؟ 1919. باوري په خپل جواب؟ و انشاءالله. سمه ده. کور دې ودان. نو ته ګټونکی شو، تا ته یو قلم ډالۍ کوم. سمه ده؟ بس قلم دې تا ته ډالۍ وي، کور دې ودان چې مرکه دې وکړي. لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې د غازي امان الله خان مقبرې ته راغلي وو. له بېلابېلو خلکو سره مرکې وکړې، د غازي امان الله خان په ژوند ورسره وغږېدو. له تاسو مننه چې تر اوسه راسره وئ. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان هر بچی د غازي امان الله خان په شان کارنامې ولري افغانستان ته او لاسته راوړنې ولري.